د کهنه شروع د سکول د یو کلاس نه کیږي په کوم کې چې ټول واړه په یو هلک پورې خندېږي او د خندا نشنه شوي چې دا هلک ملګری په یو هلک پسې راپاسي او په سوباړې په داسې راباندې کي چې بس کوي نه او تر هغې پورې وخي چې تر څو پورې ورله مقصد نه وي روان کړی او د زړه بړه سیپې نه وي ویستلې د دې هر څه په لیدو سره یو هلک چې نوم یې لیون وي سخت ویریږي د دې غریب نه ټول کلاس په صرف په دې وجه باندې نفرت کو چې دې قابل خو اصل ذلت یې هغه وخت شروع شو چې کله استاد یې ورته یوه داسې خبره وکړه چې زړه یې ورله مات کا یو ورځ د کلاس د جرمانو پیسې روکې شوې چې استاد د معلوماتو په ځای د مغه سړي د ټول کلاس وړاندې په دې الزام ولګاو دې حیرانه وي چې دې اخر په ما دا شک څنګه راغی چې په دې کې ټول کلاس په چغو شي څوک وایي جیبونه ورله ولټوي او څوک ورته د بوټانو د ویستو دپاره وایي دوی په بېوسۍ کې استازي ته ګوري په دې سوچ چې دا به خپله خبره واپس واخلي او دوی ته به غوسه شي خو دې هر څه په ځای هغه ده ته د ځان د بېګناه ثابتولو دپاره ووایي وي که تا نه دي پټې کړې نو بوټانو باسه چې دې مجبوره نه یې ورته وښایي خو دې باوجود په ده څوک یقین ونه کړي او ملګري ورپسې چغې وهي وي که ته هر څه ووایې دا پیسې به هم ډډه کړې او د کلاس بدماش هلک ورته ګډېږي په دې سره ده له سخته غوسه ورشي خو څه ورته هم نشي ویلی او استازه هم تسبیح په لاس ولاړی دې پوهېږي نه چې اخر دې ولې زمانه نه قلارېږي په ما کې داسې څه کمې دی د کلاس نه پس دې په خپلو ملګرو پسې ورشي تاسو ولې زه وشرمولم چې ده د معافۍ غوښتو په ځای باندې هغوی د لعنت سوکان او بېعزتي ورکړي هغه غریب دومره ویری چې لچ پې ولګي هغه د چې مړ کړی نه یم په سبا باندې دې د هغوی کنځلې او بدې د استازي ته شکایت په طور د موبایل نه وورئ په دې سوچ چې دا هغوی په ما الزام لګولي خو استازه په دې خبره باندې رخصت کړي بې هسې خو څوک نه تنګوي خامخا تا به څه کړي د دې پورېدو سره د ده د استازي نه هم امید ختم شي چې دا انصاف کوونکې نه ده او همدا وجه وي چې دې د یو قابل طالب علم په ځای د سکول بدماش اهاو سره د ملګري کېدو فیصله وکړي خو د ژوند د ښه کېدو په ځای باندې نور هم په لړزان شي یو ورځ استاد دوی له حکم ورکړي وي د بوډاګانو هاسټل ته لاړ شي او خوراک ورله یوسي چې نور کله په شان اهاو په دې کې هم د مستۍ کولو فیصله وکړي هغه بوډاګان د کړکۍ د شاته ودرېدې دپاره چې دا څه ولګي چې دا د چوډیاګانو زناور دي او بیا د عجیبه میک اپ ورله د کوو نه پس تصویران ورله وباسي او داسې لوبې پې وکړي کوم چې خلک د سرکس بند زناورو سره هم نه کوي دغلته کې دوی ته پته ولګي چې په دې هاسټل کې یو ریټایر فوجي هم اوسېږي چې ډېر جنګونه ورله مازه خراب کړي دي دوی په دې سوچ باندې هغه د کمرې تلاشي شروع کړي چې کېدای شي د سره چېرته زوړ ټوپک پروت دی دوی په دغې بوډا لوبو کولو سره سره ټوله کوټه ورله چاڼ کړي خو څه ورته هم میلو نه شي د شپې په وخت کې دوی ته د دغې بوډا د کمرې نه څه اوازونه راشي چې دوی ټول بیټري په لاس ورپسې کولو کړي چې نیمې شپې باوجود بوډا هغسې ناست دی دوی د هغه مخې ته ډېرې نخرې پېخرې وکړي خو هغه ورله هېڅ جواب ورنه کړي دوی چې څنګه د تلو والی نو د بیټرۍ په وهلو سره دوی ته د کمرې په ګوټ کې څه عجیبه غوندې مخلوق په نظر راشي یو د دوی په لیدو سره وتښتي او بل په دوی پسې رامنډه کړي د دې په لیدو سره ټول ترې په منډه شي خو په لږه منډه باندې راواپس شي ولې چې هغه راپرېوتلي وو دوی ترې تښتېدو په ځای باندې دا ورته یوه کیلونه ښکاره شي او د سکول ګودام ته یې راولي هغلته کې دوی په خپل منځ کې خبرې کوي چې په دې به اوس څه کوو چې هغه مخلوق په هوش کې راشي او په عجیبه طریقې سره پاسي او خپل سر په غیر فطري طریقې سره ته وکړي چې په لیدو سره دوی ټول ترې سخت ویرېږي هم په خپله هم ډېرې د لاسه په شا لاړ شي چې د نور رڼا ته په مخامخ کېدو سره سرمنې وسوځي او په چغو باندې دیوال پورې ونښلي په دې سره دوی پوه شي چې دا مخلوق د لمر نه یېرېږي دوی د وجې د شیشې په ذریعې سره په تنګولو یې دوی شروع واچوي خو په دې سره هم زړونه یخ نه شي دوی یې وتړي او په لاس باندې ترې غاښ وباسي چې هغه د درد د لاسه چغې وهي خو د هغې دا چغې په دوی هېڅ اثر نه کوي اها او دا غاښ خپلو ملګرو ته ښایي وي دا ما د پیرۍ نه ویستلی دی قابل هلک چې څنګه دا هر څو ویني نو سخت یېرېږي خو د هاو د وجې هېڅ نشي ویلی اها او ډریل راواخلي او په پیچونو باندې هغې له خوله بنده کړي بل خوا د دې مخلوق خور په خپلې خور پسې ګرځي او هغه ریټایر فوجي پسې لاړه شي چې هغه ځان د بچ کولو دپاره خپله زړه توره ورپسې راواخلي وي زه تا د څنګه ثابته کړمه چې ستا خور ما نه تښتولې چې تلو په ځای باندې هغه ورته خپل تېره غاښونه ښایي خو چې څنګه فوجي پې ګزار کوي نو دغه ځای مشره راشي یو څو ځلې مې درته ویلي دي چې دا توره چېرته په کباډي خرڅه کړه څوک په دې پېښو کړي خو ته د سره په خبره نه پوهېږي او په غوسه کې به ده پسې وربند کړي چې دوی هغه مخلوق داسې وښيي چې د بلډینګ د سره یې راوغورځوي او هغه په تېښته مجبوره کړي د دې خور باندې هغه په ګودام کې داسې لوبې کړي چې د پیجنګلونه یې وښکړي قابل هلک د دې په لیدو سره په زړه کې خفه وي چې دا هغه اخر انسان دی که زناور دا حال خو دې زما هم کولی شي دا هغه خور چې څنګه د دې په وینې ریسرچو کې نه پته ورته ولګي چې لمر د رڼا په لګېدو سره په دې کې موجوده وینه سوځي په دې سره د ده په ذهن کې د یوې شیطاني تجربې خیال راشي وي تا خو زه د طاقت په طور هم استعمالولی شم ها قابل هلک مجبور کړي چې خپله وینه په هغې مخلوق وڅکي ولې چې د روټۍ د خوراک هغه ویستلې وه په دې سره دی پوه شي وي که زه هر څومره هاو ته ځان نږدې
کما زه چیرې هم هغه نشم خپلولی او د هغه په زړه کې د انتقام اور بل شي چې خپله بدله به ترې هم اخلم او د دې جینۍ هم په سبب باندې د دوی د سکول یو هلک په هوا پسې مور راولي چې د مافیې په ځای باندې دې ورته مور له پیښې شروع کړي چې د خبرو کولو په ځای باندې استاد ورته مذهبي خبرې شروع کړي چې دې هم سجدګۍ سره نه اخلي او خاندي چې په دې سره استاد ترنه پړق وباسي وی لکه دب زده کا هغه سمیږي نه چې استاد ترنه بله څپېړه وباسي استاد یې وهي او هغه ورته خاندي چې اخر د استاد ورته صبر تمام شي او د ډېرو تنګېدو د وجې په خاندان پسې ورله لګیا شي وی چې څنګه ستا پلار ظالم و هغسې ته هم یې ستا مور خو د زمانې له ټول نه بدنامه ښځه وه او تا ته دا پته شته و که نه ته خو د هغوی اصلي اولاد هم نه چې دې په اورېدو سره هغه په سوچ کې لاړ شي او بیا ناڅاپه په چغو شي او د هغه دا غوسه د دغه ځای پورې ختمه نه شي استاد ته داسې ولګي وي که د ډېر احترام د وجې د ما ته څه ونه ویل خو هغه په مزغو کې پټ په پټه د دې د ختمولو فیصله کړې دې لا بل خپل غوسه په هغه بېوسه جینۍ باندې وباسي چې خپې لاس پې مات کړي او چې څنګه د خولې نه یې وینه رابار شي د رڼا په لګېدو سره لکه د پېټرولو اور واخلي د دې په لیدو سره د هغه په ذهن کې یو خطرناک خیال راشي دغه جینۍ وینه استاد ته د اوبو په بوتل کې واچوي اوس تاسو صرف تماشه کوئ چې د استاد په څکلو سره د هغې په خېټه کې لا بل درد پیدا شي او بیا د خېټې نه هر څه رابار شي چې خفه کېدو په ځای باندې او د خوشحالۍ نه په چغو شي او بیا د همدردۍ ډرامه شروع کړي چې په بانه بانې انمر ته مخامخ کړي هغه انمر ته په مخامخ کولو سره په خندا کې ورته وایي وي نوي ژوند دې مبارک شه ستا هو عمل هسې هم خو جنت ته بځې د دې په اورېدو سره د استاد رنګ زړ شي او بیا داسې اور واخلي چې په خبرونو کې ورته د حادثې نوم ورکړی شي د خبر په کتو سره دغه جینۍ خور پوه شي چې خور مې سکول سره چرته نږدې چا پټه کړې ده او د مغې سرې په خور پسې په ګرځېدو شي چې په ګرځېدو کې سکول ته راشي خو د یېرېدو په ځای باندې دوی د یو نوي چال چلولو فیصله وکړي وي راځئ چې دا خور هم ولګېره کړو دې دپاره چې موږ ته د زیات نه زیاته وینه میلو شي د دې نه خبره چې په دې پسې هم د ده نمبر دی دوی هغې مخلوق د بار پټ شوي بلې چې دوی دا منصوبه وي چې دا په خور پسې ورشي او موږ به ورپسې وربند کړو چې قابل هلک د انتقام اخیستو دپاره دا هغو ملګري ته رنګ میلو کړي چې د رنګ د اواز د وجې د هغې مخلوق ورته پام شي او د مخ سرې ختم کړي په دې سره د بر پټه به ولې شروع واچوي خو هغې ورته کلا وهي نه چې بار په چکونې یې مات کړي د دې نه پس خور یې په ده باندې را باندې کړي چې ځان د بچ کولو دپاره د روشندان آزاد کړي او دواړه خوریانې د نر په ذریعې سره په اور کې بدلې کړي تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره مال راکړئ اجازت بای